نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. څوک یې؟ زه یم سید محمد، ور بیرته که. سید محمده، ستړی مه شې. خوار مه شې اکبره. راځه کور ته، یو ساعت به سره کېنو. کور دې ودان، کارونه مې ډېر دي، بیرته ځم. د پور په پیسو پسې راغلی یم، که راته رایې کې ډېر به درنه خوشحاله شم. سید محمد خانه، که رښتیا درته ووایم، په دې ورځو کې مې لاس بیخي تش دی. کوم وخت د لاس ډک و چې اوس تش دی؟ دا څوم ځل دی چې د کور دروازې ته دې راځم، خو ستا لاس ډک نه شو. سید محمده، خیر دی، خفه کېږه مه. په رښتیا چې درته شرمنده یم، خو لږ نور مراعات هم را سره وکړه. همدا فصل چې له خیره سره پورته کړم، خامخا دې پور خلاصوم. رښتیا یې ویلي دي چې ښه مه کوه، بد به نه وینې. دا مې ستا سره ښه کړي دي چې دومره د سرګردانه کړی یم. څه وکړم سید محمده، هغه متل دی چې تشه لاسه ته مې دښمن یې. که وس مې رسېدلی، دومره مې نه سرګردانه کولې. ما په خپله د کور دروازې ته دروړې. پور اخیستو ته خو دې ښه وس رسېدو اکبره، اوس چې د پرې کولو وخت دی ځان بېوسه بولي. تا ته د خدای اجر درکړي. ستا احسان به چې ژوندی یم نه هېروم. په سخت وخت کې دې را سره مرسته کړې ده. کاڼ نه وای، پیسې مې درنه نه پور کولې. په نورو یې نه پوهېږم اکبره، هر څنګه چې کېږي د پیسو غم مې وخوره. هغه وخت چې تاړ وي ما درته پور درکړ، اوس زه خپل اړ یم او خپلو پیسو ته مې حاجت دی. ما کله ویلي دي چې نه یې درکوم، خو که تر فصله راته نه ګورې، نو یو څو ورځې مهلت راته وکړه چې درته پیدا یې کړم. تېر ځل دې هم د مهلت خبره کوله، زه نه پوهېږم چې ستا مهلت به تر کومه وي. ډېرې نه ځنډوم، سر له همدا نن ستا د پیسو د پیدا کولو لټه پیل کوم. همدا چې پیدا مې کړې، کور ته یې درړم. دا دی، دا مې در سره لوز او قول.